الرحیم زمونږ سره د ایکسل پروګرام لومړنۍ یا اولنۍ ورځ ده او نن موږ د ایکسل پروګرام هغه ډیفینیشن وایو د ایکسل باره کې یو څه تیوریټیکل معلومات حاصلوو. زیاتره کورسونو کې موږ سره چې لاړ شي یو هفته دوه هفتې درې هفتې تا سره په تیوري باندې هغوی تېروي، خو نن راځم زمونږ صرف دغه یو ورځ یا یوه نیمه ورځ به په تیوري باندې لګي، نور بیا موږ پریکټیکل ایکسل پروګرام شروع کوو. راځم وینورډ پروګرام کې ما د ایکسل باره کې یو څه معلومات لیکلي، همدغه معلومات زه راخلاصوم. اول چې موږ سره د ایکسل باره کې کوم معلومات دی وایي د ورډ ایکسل از ټیکن فرام ایکسلنٹ. دغه د ایکسل ورډ چې کوم دی دا موږ سره د ایکسلنٹ څخه اخیستل شوی دی او ایکسلنٹ معنی ډیر ښه. نو ایکسل پروګرام تا د یو کار کوي خو په ډیره ښه طریقې درله کوي. د هغې نه بعد موږ سره د ایکسل پروګرام ډیفینیشن یا تعریف دی. په مختلفو کورسونو کې مختلف استادان تاسو له مختلف تعریفونه کوي، ټول صحیح وي. ما هم دلته یو دوه درې تعریفونه راخیستي دي. اول چې موږ سره کوم تعریف دی وایي اټ از ا پارټ اف MS آفیس. دا موږ سره د مایکروسافټ آفیس یوه برخه ده which is used for calculation، څه چې د محاسبې لپاره استعمالیږي. یعنی ایکسل پروګرام موږ زیاتره د محاسبې لپاره استعمالوو چې په محاسبه کې تاسو سره اساسي دغه اډیشن راځي، سبټریکشن راځي، ډیویژن راځي او ملټیپلیکیشن راځي. خو د دې څلور ګونو عملیو سربیره موږ په ایکسل پروګرام کې ډېرې زیاتې محاسبې ترسره کوو. مثلا موږ پکې یو پروژه جوړوو، موږ پکې یو منتلی یا ویکلی رپورټ جوړوو، همداسې نور ډېر محاسبې موږ په ایکسل پروګرام کې ترسره کولی شو چې مغلقې محاسبې موږ له په ډېر کم وخت کې ترسره کوي. نو دا د ایکسل پروګرام یو تعریف و. دویم نمبر تعریف چې کوم دی وایي ایکسل از ا پروډکټ اف مایکروسافټ کمپنی. دا د مایکروسافټ کمپنۍ یو تولید دی. یعنی مایکروسافټ کمپنۍ دا د دې اونر موږ سره بیل ګیټس دی او دا په امریکا کې موقعیت لري. ان آفیس پیکیج مایکروسافټ ایکسل موږ سره د مایکروسافټ کمپنۍ تولید دی ان آفیس پیکیج. په آفیس پیکیج کې یعنی په آفیس کې تاسو سره مختلف پروګرامونه دي. آفیس موږ سره یو سافټویر دی چې په دې سافټویر کې موږ سره ډیر زیات پروګرامونه دي لکه وینورډ دی، تاسو سره ایکسل دی، ایکسس دی، پاور پوینټ دی، آوټلوک دی او همداسې الاټ اف مور ډیر زیات پروګرامونه پکې دي. نو ایکسل موږ سره د هغې یو پارټ دی which is used for calculation چې موږ د محاسبې لپاره استعمالوو یا استعمالیږي د محاسبې لپاره. we use excel د ایکسل استعمال دی دلته موږ ذکر کړي وي we use excel in offices. موږ ایکسل استعمالوو په اداراتو کې، بل سټورز په سټورونو کې، ارګنایزیشن او همدارنګه په غټو لوی سازمانونو کې، انسټیټیوټس موږ سره چې کوم دغه شخصي کورسونه دي، دولتي کورسونه دي، په دې کې موږ استعمال موږ سره ایکسل لري. سکول په سکولونو کې موږ سره ایکسل پروګرام استعمال لري. کمپنی په کمپنیانو کې موږ سره ایکسل پروګرام استعمالیږي. بینکس په بانکونو کې اینڈ سم ادر بزنسز پلیسز او په ځینې نورو تجارتي ځایونو کې ایکسل پروګرام موږ استعمالولی شو. ورژن اف ایکسل د هغې نه بعد موږ سره د ایکسل پروګرام هغه ورژنې دي چې ایکسل پروګرام تر اوسه پورې موږ سره په کومو ورژنو کې راغلی دی. د لومړي ځل لپاره چې موږ سره آفیس انټروډیوس شو دا موږ سره په 1993 کال کې موږ سره آفیس انټروډیوس شو. آفیس موږ سره د لومړي ځل لپاره په 1993 کې یا په 1993 کال کې جوړ شو. د هغې نه بعد چې موږ سره آفیس پروګرام بل کوم دویم نمبر ورژن راغی 1995، همدغه شان 1998، 2000 کال، 2003 آفیس، 2009 آفیس، 2010، 2014، 2014، 2019، 2021 او اوس مهال چې موږ سره کوم لیټیسټ د آفیس ورژن دی هغه موږ سره 2024 دی. دا د ایکسل پروګرام هغه ورژن وي د آفیس پروګرام چې موږ تاسو ته واضح کړی. د هغې نه بعد وایي د فایل آف ایکسل از کالډ بک اور ورک بک. موږ سره د هر یو پروګرام د هر یو سافټویر یو فایل استعمالوي چې موږ د ورډ پروګرام د فایل ته ډاکومنټ وایو. څه ورته وایو؟ ډاکومنټ. که زه د کنټرول ان سره
یو بل ډاکومنت واخلم وګورم ماته وای تا ډاکومنت 1 واخیستو د کنټرول ان سره ما یو بل ډاکومنت واخیستو دا تاسو سره بیل ډاکومنت شو نو د دې ورډ فایل ته موږ ډاکومنت ویلې شو همدارنګه د ایکسل پروګرام چې کوم فایل له هغه ته موږ بوک اور ورک بوک ویلې شو بوک اور ورک بوک موږ سره څه شی دی collection of sheet is called book د شیټونو مجموعي ته کله چې تاسو را یو شیټ دوه شیټ درې همداسې ورپسې مخکې ځه دا ټول تاسو سره را یوځای شي نو موږ سره دا بوک تشکیلوي د بوک څخه عبارت دی دغه بوک کې خپله موږ سره شیټونه وي د ایکسل پروګرام په یو بوک کې موږ سره ډېر زیات شیټونه وي چې کله دا را کمباین شي را یوځای شي یو پروجیکټ کوي نو یو ډیټابیس جوړوي او تاسو سره په هغه کې مختلف قسمه شیټونه وي 1 2 3 4 5 15 شیټونه وي نو دا تاسو سره په یو بوک کې موجود وي نو دا د بوک باره کې معلوماتو بل دغه نه بعد راځم اوس دغه شیټ څه شی دی د ایکسل پروګرام کې چې کله موږ دا یو شیټ دوه شیټه درې شیټه څلور پنځه دغه شی شیټونه را یوځای کوو دا موږ سره بوک تشکیلوي اوس موږ سره دغه شیټ خپل څه شی دی combination of rows and columns is called sheet combination مجموعه of rows د روګانو and columns او د کالمونو is called sheet د موږ شیټ ویلې شو که زه راشم د وینډوز پلس آر سره رن کمانډ را اوپن کم او دلته زه ولیکم ایکسل دلته زه ولیکم ایکسل پروګرام دا انټر کم نو موږ سره به ایکسل پروګرام را خلاص شي نو دلته اوس وګورئ دلته موږ سره روګانې دي دغه 1 2 3 4 دغه په پرتو باندې زمونږ چې کوم لاین دی کنه دې ته موږ ګرو ویلې شو دلته وګورئ دا موږ سره بل رو ده دا موږ سره بل رو ده دا موږ سره بل رو ده دې ته موږ روګانې ویلې شو او دا A B C D دغه موږ سره چې ورټیکل کوم لاین دی ته موږ کالم ویلې شو vertical line of sheet is called column او horizontal line of sheet is called row دا موږ سره روګانې شو او دا موږ سره کالمونه شو نو د کالمونو او د روګانو مجموعه ته موږ څه ویلې شو شیټ ویلې شو دا زموږ په شیټ کې معلوماتو بل راځم دا غینه بعد چې موږ سره we have 255 sheet in one book موږ 255 شیټونه په یو بوک کې لرو زه راځم ایکسل پروګرام را خلاصوم په ایکسل پروګرام کې اوس وګورم موږ سره په دې بوک 1 کې موږ سره صرف یو دانه شیټ دی ته کولای شي دغه شیټونه زی اضافه کې نیو شیټ په دې پلس باندې کلیک کوه دویم شیټ دریم څلورم پنځم همداسې ورپسې ځه نو ته 255 پورې شیټونه اخیستلی شي په ایکسل پروګرام کې د هغې نه بعد راځم وای there are 3 types of workbook موږ سره د ورکبوک 3 قسمونه دي اول نمبر چې موږ سره کوم ورکبوک دی دا موږ سره بلینک دی څه شی دی بلینک دی که زه راشم ایکسل پروګرام دا زه بند کما دغه ایکسل پروګرام ما بند کو د هغې نه بعد د سر نه بیرته ایکسل پروګرام را خلاصوم دلته تاسو د ایکسل پروګرام هغه سٹارټ سکرین دی په دې کې اول نمبر دلته وګورئ موږ سره دغه بلینک ورک بوک دی که زه راشم او په دې باندې کلیک وکم نو موږ سره بلینک یو ورک بوک تعالی درکو بلینک ورک بوک نو دا موږ سره د ورک بوک یو ټایپ شو که زه بیا راشم دویم نمبر چې موږ سره کوم ورک بوک دی دا موږ سره انسټالډ ورک بوک موږ سره تیار انسټال شوی ورک بوک شته په ایکسل کې ریډی میډ یعنی مخکې له مخکې جوړ شوی که زه راشم ایکسل پروګرام ته او زه دغه سٹارټ سکرین کې وګورم بیلینګ سټیټمنټ په نوم باندې موږ سره تیار ریډی میډ جوړ شوی بوک دی بلډ پریشر ټریکر دا سره ریډی میډ جوړ شوی بوک دی ایکسپنس ریپورټ لون امورټایزیشن personal monthly budget sales report time card نو دا موږ سره هغه دویم نمبر ریډی میډ جوړ شوی ورک بوک دی که زه راشم په دې بلډ پریشر ټریکر باندې کلیک وکم دلته یو مریض دی او ته د هغې دغه منتلی یا مثلا ویکلی د بلډ پریشر هغه معلومه
پیریډ معلومه مثلا چې د وختونه معلومه دلته د مریض نوم تاسو سره څه دی مثلا زور ته چې د مریض نوم من سره احمد دی د مریض نوم من سره احمد شو همدارنګه سیستولیک پریشر جګ فشار د مریض چې د اندازې نارمل څومره د ورته یو سلوشل دا او ډیسټولیک پریشر څومره دی ورته من سره اتیا دی کچیرته اتیا جګ فشار او ټیټ فشار من سره او بخی سیستولیک من سره یو سلوشل او ډیسټولیک من سره اتیا او مریض من سره دی حالات کې دی وای دا من سره ټارګټ شو کچیرته دا فشار من سره کوم پروا نه کوي کال پوزیشن اف اف اباو کچیرته من سره دغه نه فشار جګ شو نو من باید څه وکړو طبيب ته یا ډاکټر ته من باید زنګ وکړو ورته هم کچیرته د یو سلو سلويختونه فشار څه شو جګ شو دا جګ فشار کې یو سلو سلويختونه جګ شو نو زه به وایا ډاکټر ته یا طبيب ته زنګ وهما او همدارنګه کچیرته ما سره ټیټ فشار دا د نوینه څه شو جګ شو زه به فزیشن ته یا ډاکټر ته زنګ وهما دلته ته کولی شي مثلا 0 یا 15 شپېته 15 1500 دا د طبيب نمبر شو نو زه کچیرته دغه جګ فشار د یو سلو سلويختونه پورته شو یا یو سلو سلويخت شو نو زه به طبيب ته زنګ وهم په دې نمبر باندې او کچیرته ټیټ فشار د نوینه جګ شو نو زه به څه کوم ډاکټر ته به زنګ وهم دا غینه بعد راځم دغه اول ډیټا ترې زه ختموم د خپلې خوښه باندې ورته زه یو ډیټا دلته انټر کوم نو کله چې زه راشم دلته زه تاریخ اټکوم یا ډیټ دلته موږ سره اول نمبر ډیټ دی تاریخ دی دا چې زه اټکوم نو زه راځم او دلته څه کوم د کنټرول سیمی کالن سره زه ډیټ راوړم کرنٹ چې موږ سره کوم ډیټ راځي د کنټرول سیمی کالن سره راځي هغه نه بعد د کونج کې ودرېږي دغه پلس غوندې علامه دل درکې دلته ورته ته تاریخ لوړولای شي لمشتا دا موږ سره موږ یو تاریخ موږ لرا کې کلونه بدل شو ورته دسي مکوا دا ختم کا اول نمبر چې موږ سره کوم میاشت زورته وي موږ سره د اتمې میاشتې 25م تاریخ دی او 2025 کال دی دا مې انټر کو ورته ویم د 9مې میاشتې د اوخی د اتمې میاشتې 26م تاریخ او دا موږ سره 2025 کال شو 2025 او دا انټر کوم اوس راځم د پلس سره دغه دواړه مې انتخاب کړل او د کونج ته چې راشم د علامه بدلیږي د ماوس د علامه دلته بدلیږي دلته را ډرېږي کله د خپل سره تاریخ بدلوي د یو اونۍ معلومات غواړي د سمره ورځو معلومات چې ته غواړي بای ډیفالت تعالی درکوي اوس وګورئ موږ سره اول موږ سره ټایم چې کوم دی ما په سحر کې په مارنینګ کې ما د مریض بلډ پریشر وکړو هغه موږ سره سیستولیک کوم چې جګ فشار دی 100 او 0 او ډیسټولیک موږ سره اتیاو کوم مشکل نشته دی مثلا هارت ریټ سمراو د زړه ضربان سمراو ورته ویم د زړه ضربان او یا پر سکندو نو کمنټس کې ورته ته طبيب سلی کی کمنټس کې ورته طبيب بولی کی چې مریض چې کوم د موږ سره څه شه دی هیلتي دی دا غینه بعد ته په ماسپخین کې مثلا تغواړي دغه وکي د دې مریض فشار وګوري کزرا شم ورته په ماسپخین کې د دې مریض فشار چې کوم دی دا موږ سره یا ماخام کې زورته په ایونینګ کې د دې مریض فشار موږ سره 100 او 100 ته پورته شوی دی او همدارنګه د ټیټ فشار موږ سره اتیاونه جګ شوی دی 90 ته او همدارنګه د زړه ضربان زیات شوی دی موږ سره اتیا وتا نو مریض چې کوم دی څه شي دی اب نارمل دی د مریض موږ سره اب نارمل دی زرا شم نو دې په واسطه تاسو کولای شئ د خپل خوخي یو دغه وته دلته انتخاب کړئ د خپل خوخي یو جدول ورته دلته انتخاب ولای شئ د مریض یو بلډ پریشر ټریکر د مریض د بلډ پریشر واره کې تاسو یو رپورټ دلته تاسو مریض ته ډاکټر ته خودلای شئ دا غینه بعد موږ سره چې کوم دریم نمبر ورک بوک دی هغه موږ سره آنلاین ورک بوک دی زرا شم ایکسل پروګرام ته او ایکسل پروګرام سره خلاص کوم
دلته وګورئ وایي سرچ فور آنلاین ټیمپلیټس که چېرته ما سره انټرنیټ موجود اوسي دغه سرچ بار ایریا بیا ما سره کار کوي نو که زه غواړم چې آنلاین ټیمپلیټ یې بای ډیفالټ زه را ډاونلوډ کړم مثلا ستا د بینکینګ دپاره ته غواړي یو آنلاین ټیمپلیټ را ډاونلوډ کړي یا ته غواړې مثلا ستا کومه شادي ده واده ماده دی یا بل څه دپاره ته غواړي یو ریډیمیډ تیار د انټرنیټ نه یو څه شی راواخلي نو د دې سرچینګ ایریا چې کله تاسو سره انټرنیټ موجود وي د دې سرچینګ ایریا په واسطه باندې د انټرنیټ نه ښایسته ورک بوک او ټیمپلیټ یې راخیستلی شي نو دا زموږ سره د ایکسل پروګرام هغه 3 ډوله ورک بوک راځم وټ از کالم څه ته وایي په ایکسل پروګرام کې موږ سره کالم څه ته وایي ما مخکې درته وایي ورټیکل لاین ان شیټ از کالډ کالم موږ سره په ایکسل پروګرام کې چې په ولاړه باندې کوم لاینونه وي په ولاړه باندې یو دا لاین دی 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 همداسې ورپسې مخکې ځه دا ټول موږ سره کالمونه دي نو د کالم تعریف موږ داسې کولی شو چې ورټیکل لاین ان شیټ از کالډ کالم ان ون شیټ 16,384 کالمز په یو شیټ کې مونږه 14,340 کالمونه لرو څنګه به ته یو چاله پروف کې دغه مونږ سره اے بی سی دا که زه غواړم دا یو دوه درې ته تبدیل کما فایل ته راشم په فایل کې به آپشن ته راشم په آپشن کې به فارموله ته راشم او په فارموله کې به د R1C1 ریفرنس فایل ته چک ولګم او دا به اوکې کم نو موږ سره به دغه اے بی سی چې کوم دی 1 2 3 ته بدل شي اوس د څنګه ابل سر ته تللی شم نو که داسې راځم او داسې مخکې ځم نو موږ خو دا موږ سره تقریبا 14,000 کالمونه دي ډېر زیات کالمونه زه نشم تللی نو دلته ودرېږه کنټرول ونیسه او د کیبورډ نه رایټ ایرو کی ووهه تا به ابل سر ته بوځي دلته وګوره موږ سره کالمونه څو دي 14,340 کالمونه شو بیرته کنټرول ونیسه او لیفټ ایرو کی ووهه تا سره به بس چې کوم دی لیفټ سایډ ته راشي که زه راشم دلته او اس کې ووهم او دا انټر کړم نو موږ سره کنټرول بټن دلته دا کنټرول بټن به ته ونیسي او دلته وګوره رایټ ایرو کی که زه دغه رایټ ایرو کی ووهم نو ما رایټ سایډ ته بوځي او که لیفټ ایرو کی ووهم ما لیفټ سایډ ته بوځي دا په کیبورډ کې تاسو دغه د لیفټ او د رایټ د لیفټ ایرو کی رایټ ایرو کی اپ ایرو کی ډاون ایرو کی پیژندنه دا غیر بعد راځم بیرته زور دیم فایل کې آپشن کې فارمولا کې R1C1 ته بیرته د چک اپ کوم ورته دغه اے بی سی موږ سره بای ډیفالت ونو بای ډیفالت موږ سره صحیح ده دا د کلمونو پیژندنه او د هغه تعداد دا غیر بعد زرا سم وات از رو څه ته وایي horizontal line in sheet is called row په پرتو باندې چې موږ سره کوم لاین وي دا وګوره دا موږ سره یو رو شوه دا موږ سره بل رو شوه دا موږ سره بل رو شوه دا موږ سره بل رو شوه دې ته موږ رو ویلی شو نو هاریزنټل لاین موږ سره په شیټ کې عبارت له رو څخه دی ان ون شیټ په یو شیټ کې موږ 10,48,576 روز موږ په یو شیټ کې 10,48,1516 روګانې لرو که زه ایکسل پروګرام ته راشم یو رو 2 3 همداسې پسې لاندې ځه نو که زه کنټرول ونیسم او ډاون ایرو کیو هم ما به د شیټ اخیری سر ته بوځي دلته اوس وګوره موږ سره 10,48,1516 روګانې دي که بیرته کنټرول ونیسم او اپ ایرو کیو هم نو ما به بیرته د ایکسل پروګرام پاس سر ته راولي دا د روګانو باره کې معلومات اوس سیل څه ته وایي ا سنګل یونټ ان ایکسل شیټ یو سنگل یوازې یونټ ته مثلا کله چې یو رو او کالم یو بل سره وجنګېږي عبارت له سیل څخه دی دا ور د ایکسل پروګرام د شیټ یو ساده واحد ته موږ یو ویلی شو سیل ویلی شو خیال مشته دا یو موږ سره چې انتخاب کوو موږ سره دا یو سیل دی نو که زه راشم د سیل تعریف موږ داسې کوو چې ا سنګل یونټ ان ایکسل شیټ از کالډ سیل اور داسې ویلی شي when horizontal and vertical lines چې کله تاسو سره horizontal او vertical lines intersect دا یو بل سکی قطع کی یو بل سره وجنګيږي with each other دا یو بل سره is called cell دې ته مونږه سیل ویلې شو بل مونږ سره د سیل ادرس دی
د سیل ادرس د کالم نوم او د رو نمبر عبارت له سیل ادرس څخه دی. که زه راشم دغه ورقه ما لږه را زوم کړه، دلته مې کلیک وکړې، وایي ته په سی نمبر کالم او 2 نمبر رو کې ولاړې. که دلته ودرېږم وایي ته په ای نمبر کالم او 5 نمبر رو کې ولاړې. او که زه لاندې راشم، مثلا زه لاندې راغلم دلته ودرېدم، وایي ته په اف نمبر کالم او 15 رو کې ولاړې. نو که زه راشم بیرته دغه ایکسل پروګرام لږ زوم آوټ کم، اوس که زه راشم مثلا دلته د کنټرول جی په واسطه باندې مې لږ سرچینګ وکړې، ورته وایم ما ای زد کالم ته مې بوزه او 102 رو ته مې بوزه او دا اوکې کا. نو وګوره ای زد په نوم باندې کالم او همدارنګه 102 نمبر رو ته بوتلې، 102 نمبر رو ته راوستې، ای زد کالم 102 رو. کدل تکلیک وکم وایي ته په ای ایکس کالم 101 رو کې ولاړې. دا زموږ د ایکسل پروګرام هغه ساده ډیفینیشن یا هغه ساده تعارف. راځما ایکسل پروګرام موږ څنګه را اوپن کولای شو؟ مختلفې لارې دي چې ته ایکسل پروګرام د هغې لارو را اوپن کولای شي. اول نمبر سرچ ته راشه، په دې سرچ باندې کلیک وکړه. که سرچ د سره نه وي نو رائټ کلیک وکړه، ټاسک بار ته وبخئ، رائټ کلیک وکړه، دلته و تاسو سره د سرچ کې د هډن چیک بلګېدلې وي. نو موږ سره د ټاسک بار کې سرچ موجود نه وي، سرچینګ ایریا پکې نه وي. د هغې دپاره به په دې ټاسک بار باندې رائټ کلیک یا ښي کلیک وکړئ، د سرچ ته وراشئ. نو که زه ورته ووایم شو سرچ آیکن، ما ته یوازې د سرچ آیکن راواړوه، نو یوازې به د سرچینګ آیکن راوړي. خو زه ورته وایم نه، مکمل سرچ باکس راله راکړه، شو سرچ باکس، مکمل د سرچینګ دغه باکس راله راکړه. نو سرچ باکس بل درکړي، دلته ولیکه ای ایکسل، دلته ولیکه ایکسل او دا انټر کړه، دا سره ایکسل پروګرام راخلاص شي. که داسې هم نه وي نو وینډوز پلس آر ووهه، دلته ولیکه ایکسل او دا انټر کړه، دا سره ایکسل پروګرام راخلاص شي. که داسې هم نه وي رائټ کلیک وکړه او دلته راشه ټول بار کې ادرس بار اټ کړه، دلته ولیکه څه شی، دلته ولیکه په دې ادرس بار کې ایکسل، سور کې ولیکه ایکسل او دا انټر کړه، تاسو سره ایکسل پروګرام راخلاص شي. که داسې هم نه وي سٹارټ مینو ته راشه، سٹارټ مینو کې دلته ای پریس کړه، تاسو سره ایکسل راخلاص شي او دلته هم راخلاصولی شي. که داسې هم نه وي ایکسل پروګرام راشه، په ایکسل پروګرام باندې رائټ کلیک وکړه، اوپن فایل لوکیشن ته راشه، دلته په ایکسل باندې رائټ کلیک وکړه او دلته پراپرټیز ته راشه او په پراپرټیز کې دلته شارټ کټ کی د موږ سره، نو شارټ کټ کی باندې کلیک وکړه. زه ورته ایکسل پروګرام د ای نه شروع کیږي، وایي ته کنټرول آلټ ای ووهه، نو دا سره ایکسل پروګرام راخلاص شي. دا اوکې کوم، دا بندوم، کلوز کوم. نو که زه کنټرول آلټ ای ووهم نو موږ سره ایکسل پروګرام راخلاص شي. رائټ کلیک مې وکړې، کنټرول آلټ ای، ایکسل پروګرام به موږ سره راخلاص شي. ولې نه راخلاصېږي؟ اول راځم ټول بار کې د ادرس بار ختموم، د هغې نه بعد راځم سرچینګ ایریا ته او دلته څه کوم، رائټ کلیک کوم، اوپن فایل لوکیشن ته راځم، ایکسل پروګرام باندې رائټ کلیک کوم، پراپرټیز ته راځم، په پراپرټیز کې کنټرول آلټ ای، نو دلته راځم وته ډبلیو، کنټرول آلټ ډبلیو، دا مې اپلای او دا مې اوکې کو، راځم دا بندوم، کنټرول آلټ ډبلیو، کنټرول آلټ ډبلیو. ما سره دغه ریکارډینګ شروع دی، نو کېدای شي یو همدغه علت وي چې موږ سره د ایکسل پروګرام نه راخلاصېږي. نو که زه د ریکارډینګ بند کړم، د هغې نه بعد ما سره ایکسل پروګرام په اسانۍ سره راخلاصېدلی شي چې پرون ما تاسو ته دا ثبوت کړی وه. د هغې نه بعد که زه راشم سی ایم ډي ته، دلته مې سی ایم ډي ولیکو او په سی ایم ډي کې څه کوم، دلته ورته وایم سٹارټ ایکسل، دلته ورته وایم سٹارټ ایکسل، ما د ایکسل پروګرام سٹارټ کا. نو خیال نشته ایکسل پروګرام د سره د سی ایم ډي د لارې راخلاص شو. ورته وایم سٹارټ وینورډ، سٹارټ وینورډ، ما ته وینورډ پروګرام راخلاص کړو، دا انټر کا، وینورډ پروګرام بل راخلاصوي. ورته وایم ما له پاور پوینټ راخلاص کړئ، سٹارټ پاور پی ان ټي او انټر کا، دا سره پاور پوینټ پروګرام راخلاصېږي. نو دا زموږ سره په سی ایم ډي کې کار کولو.
د CMD د لارې ته ایکسل پروګرام راخلاصول شي. که زه راشم د رن کمانډ د لارې ایکسل پروګرام راخلاص کم، نو اول ځل لپاره چې موږ سره ایکسل پروګرام سره ډول راخلاص شي دا د سٹارټ سکرین اف ایکسل پروګرام دی. دا موږ سره ما پرون تاسو ته ویلو چې په 2003 یا په 2000 چې کوم آفیسو په هغه کې موږ سره رامنځته شو. که زه راشم بلینک ورک بک ته دلته فایل ته راشم، په فایل کې آپشن ته راشم او په آپشن کې لاندې وګوره شو د سٹارټ سکرین، ما ته وخایا سٹارټ سکرین وین دیس اپلیکیشن سٹارټس. کله چې دغه اپلیکیشن زه را اوپن کوم را خلاصوم مې شروع کوم دا اوکے کا دا چیک بند کا دا اوکے کا. اوس راشه ایکسل پروګرام را خلاصوا، نو ایکسل پروګرام کې وتا سره سٹارټ سکرین ناراضي، بای ډیفالت به سره ایکسل پروګرام را خلاصيږي. ډایرکټ ورک بک وته د سیم کوا ایکسل پروګرام تراشه، فایل تراشه، په فایل کې آپشن تراشه، په آپشن کې دا چیک بیرته اپ آن کا او دا اوکے کا. اوس راشه ایکسل پروګرام را خلاص کا، نو ایکسل پروګرام بدی سٹارټ سکرین اوس به هغه راځي. دا موږ سره بلینک ورک بک دی، دا موږ سره اومغه ریډیمیټډ یا مخکې جوړ شوي فایلونه دي یا ورک بک دي. هغه نه بعد دغه موږ سره کیپشن بټن دی، کلوز بټن دا، موږ سره ریسټور ډاون بټن او همدارنګه میکسیمایز بټن دا. اوس وګورم موږ سره میکسیمایز ورته وایي، خو که زه لوی کم او اوس چیک وګورم اوس موږ سره ریسټور ډاون دا. دریم نمبر چې موږ سره کوم بټن دی مینیمایز کا، د په واسطه کولای شي دغه ایکسل پروګرام کلوز کی خو تاسو سره په مکمل ډول کلوز بنوي، صرف دغه شاته سکرین به سره ښکارا شي، ډیسکټاپ پر سره ښکارا شي، مکمل سکرین د سره ایکسل پروګرام سره نه کلوز کیږي. ورپسې موږ سره هیلپ بټن دا، د هیلپ بټن په واسطه تاسو کولای شئ چې د مایکروسافټ کمپنۍ تاسو هیلپ واخلئ. مثلا د مایکروسافټ کمپنۍ خپل سایټ دی، که تاسو سره انټرنیټ موجود وي په هیلپ بټن باندې کلیک وکړه او د ایکسل پروګرام کې چې تاسو هر ځای کې مشکل وي خو په اسانۍ سره ترې دغه مشکل حلولای شي. بل د دې هیلپ بټن په واسطه تاسو کولای شئ چې د ایکسل پروګرام یو خيسته او د شیپونو والا د عکسونو والا یو چپټر جوړ کړئ په انګلیش باندې که چیرته پوه اوسئ. بل ساين ان ټو ګیټ د موست اوټ اف آفیس دا څه کار کوي؟ که زه غواړم د خپل آفیس پروګرام کې یوزر اکاونټ جوړ کړم، مایکروسافټ اکاونټ جوړ کړم، په دې باندې به کلیک وکړي، په انټرنیټ پر سره موجود وي، نو د مایکروسافټ کمپنۍ کې د خپل آفیس نه ته یو دغه جوړول شي، اکاونټ جوړول شي. بل دغه شین چې موږ سره کوم ایریا ښکاری د ته ریسنٹ فایل کالم وای، دا دې کې موږ سره ریسنٹ همدا اوس چې موږ کوم فایلونه اوپن کړي وي دلته موږ سره راوړي. دریم سینټ نتایج د مکتب لپاره که زه راشم وینډوز ډي وهم، دلته راشم دیس پی سی ته او په دیس پی سی کې د ای ډرایو ته راشم. په دې ای ډرایو کې مثلا ما یو ایکسل فایل راخلاص کو، مای ایکسپنسز دا مې راخلاص کو او دا غینه بعد راغلم دریم ټولګي نتایج دا مې راخلاص کړل، دا مې اوکے کو. اوس وګوره دغه د ایکسل فایلونه ما دوه دانې ریسنټلی راخلاص کړل کنه، دا اوس ډونټ سیو کوم. نو که زه اوس راشم ایکسل پروګرام ته ایکسل پروګرام راخلاص کم، نو موږ سره په دې ریسنټ کالم کې وای دا یو ټوډے نن ورځ د یو مای ایکسپنسز در اوپن کړي دی او بل د دریم ټولګي نتایج را اوپن کړي دي. کچیرته غواړئ چې دغه ماته نه خودل کیږي نو تاسو دا اپ کولای هم شئ. نو را وشي بلینک ورک بک په واخلئ، بیا فایل تراشي، په فایل کې به آپشن تراشي او په آپشن کې به دغه پروفینګ تراشي او به خی اډوانس ته راشي. اډوانس کې بلان دی راشي، موږ سره دلته وګورئ یو وای شو دیس نمبر اف ریسنٹ ورک بک. په ریسنٹ ورک بک کې موږ سره څومره ریسنٹ فایلونه ته غواړي، زه ورته یم 0 یو دانم نه غواړم او دا اوکے کا. نو ته اوس راشه ایکسل پروګرام بند کا، بیرته چې راخلاصې تاسو سره به په ریسنٹ کالم کې یو دانه ورک بک موجود نوي. کبیر ته غواړئ بلینک ورک بک ته راشئ، فایل ته راشئ، په فایل کې بیرته آپشن ته راشئ، په آپشن کې وو ایڈوانس ته راشئ، په ایڈوانس کې بلاندې ډسپلی ته راشئ، دغه بیرته تاسو 25 کوئ 20 کوئ، خو تر 50 پورې مونږه تللی شو 50 پورې. که زه یو 50 ورکم نو ما ته وایي د انټری مست بی لیس دین اور ایکول ټو 50.
ته 500 پورې انټری دلته داخلولای شي زیاته نشي داخلوي ضرورت هم بای ډیفالت موږ سره 25 وي ما 25 انتخاب کړو دا مې اوکې کړه که زه زرا شم ایکسل پروګرام بند کم بیرته را خلاص کم نو موږ سره به ریسنټ کالم کې بیرته موږ کالمونه چې موږ هغه فایلونه چې موږ ټوډے ریسنټلی را اوپن کړی دي هغه دلته خای هغه نه بعد که زه بلینک ورک بک تراشم بلینک ورک بک کې ما تاسو ته پرون ویلیو چې موږ سره په ایکسل پروګرام کې تاسو سره چې کله کالمونه او روګانې رايوځي شي د سره سیل مینس ترازی اوس په ایکسل پروګرام کې تاسو سره څومره سیلونه دي نو از ایکوال ټو وها سیلونه موږ سره څومره دي سیلونه موږ او بخي کالمونه موږ سره 14340 کالمونه دي 14000 از ایکوال ټو بخي زرا شم دا غوښتل سره راوخته دي ورته از ایکوال ټو 14000 is equal to 14000 موږ سره دغه نوملاک کی موږ سره لګیدلې دا که زرا شم دلته ولیکم 14340 موږ سره کالمونه دي او دا ضرب کوم نو شفت اته سره موږ سره د ضرب علامه راځي 14340 ضرب لس لکه اتصلويخ زره 1500 شپږ یا موږ سره روګانی دي کدا ز انټر کم نو موږ سره د کالمونو یا د سیلونو مقدار تعالی درکړي اوس کته دا نشي معلومه چې دا موږ سره څومره سیلونه راغلل نو دلته راشه کاما ولګوا او دغه اشاریه ترې ختمه کا نو موږ سره وګوره دا اول د لسیزو خانه ده بیا موږ سره د زریزو خانه ده بیا موږ سره د میلیون خانه ده بیا د میلیارد خانه ده نو دلته وګوره یویز لسیز سلیز زریز لس زریز سل زریز میلیون لس میلیون سل میلیون میلیارد لس میلیارد لس اول لس میلیارد دا یو سلو نهو یا میلیونه 809 شپې د زره یو سلو سلورتیا سیلونو ستا سره په یو شیټ کې موجود وي دا د سیلونو باره کې تاسو له معلومات درکول دا غینه بعد که زرا شم څنګه کولای شئ چې تاسو دغه یو شیټ موږ سره دا کمبینیشن اف پیجز وي د ایکسل پروګرام یو شیټ تاسو سره ډېرې زیاتې ورقې لري نو څنګه به د یو ورقې مقدار معلوموي مرون ما تاسو ته ویلې مو بیا هم راځم کله چې زه دلته مثلا لیکل مې وکړل د غزې مې انتخاب کو د غزې ما انتخاب کو او دلته مې لیکل وکړل غنی مې ولیکو غنی د کنټرول انټر سره په دې ټولو کې ما راوستو اوس کنټرول پی وها چې کله دې کنټرول پی وخلا بیرته ریورس شته دی ایرو کی په واسطه باندې بیرته زری وزم نو تعالی د خپل د یوې صفې یا د یوې ورقې مقدار درکوي تاسو سره ورقه تر دې ځای پورې ده دغستا د ایکسل پروګرام یو ورقه ده نو لاندې راځم تر یو 50 ته او تر وسلويخ پورې من سره دغه د یوې ورقې سایز ده ایکسل پروګرام کې تاسو را داو د یوې ورقې سایز خیال شته که دغه شیټ لګ راپورټ کوم دغه یو تاسو سره صفه ده نو کله چې غواړئ چې تاسو پرینټینګ په ایکسل پروګرام کې وکړئ اول باید تاسو دغه لیکنه باید د یوې صفې نه وتی نه وي اول په پیج لیاوټ ته راځئ په کومه صفحه کې چې تاسو لیکل کول غواړئ لیټر کې لیګل کې A4 کې ایگزیکیوټیو دلته به خپل صفحه انتخاب کړئ چې کله هم صفحه انتخاب کړئ دا غینه بعد دلته به کوشش کوئ چې د صفحې نه تاسو لیکل بهر موجود نه وي که بهر موجود وي لیکل نو بیا تاسو سره لیکل نه پرینټ کیږي دا زموږ هغه د ایکسل پروګرام ساده ډیفینیشن تعارف او همدارنګه په ایکسل پروګرام کې لګي خبرې ورن ما تاسو ته دا ویلیو کزراشم او زه ویو کې دغه ګریډ لاین چیک لري کوم نو ایکسل پروګرام من سره دغه ساده سپینا ورقه ده دا ګریډ لاین تاسو سره دا نن پرینټیبل دی پرینټیبل تاسو سره نه دی یو سنگل یونټ سره تاسو درکوي سو مشکل هر څه مشکل چې بیا پوښتنه کولای شئ